تر اوسه پورې زمونږ د ملک په یوه انچ باندې اسلامي نظام نه دی راپیستل. خوشحالي داسې جمع نه وو هغه خلکو چې پاکستان په ازادۍ کې چا وینې ورکړې وه قرباني ورکړې وه یقینا دا د هغوی روحونو سره غداري ده. دا د هغوی ارواح به مونږ تاسو پسې خیرې کړو چې الله هم تباه کوي مونږ قرباني ورکړې وه تاسو را پسې نن باجې وهئ دا تاسو څه باندې شروع شوي دا خو تاسو د مشرکینو کافرانو طریقه خپله کړې ده. مونږ خو وایو چې مونږ ته یو جدا ریاست میلاو شي پاکستان کې مطلب کیا لا اله الا الله دا مونږ په لا اله الا الله په نوم باندې اذان شوی وو مونږ ته خدا پته نه وه چې دا به ډمتوب دپاره ازادېږي زمونږ نوجوان به لس ورځې مخکې پونګي رالي پونګي به وهي میوزیک آلات به راخلي د الله بغاوت به کوي د رسول الله فرماني به کوي په دې طریقې سره هغه ازادي لمانځي. دې وجه نه تر اوسه پورې مونږ ته حقیقي ازادي نه ده میلاو. پاکستان د اسلام دپاره آزاد شوی د اسلام په نوم آزاد شوی و. یقین وکړئ تر اوسه پورې زمونږ په عدالتونو کې اسلام نشته دی انصاف نشته دی تاڼو کې انصاف او اسلام نشته دی بازارونو کې اسلام نشته دی بلکې د حکومتي تخت د بادشاهۍ تختونو نه اسلام چوټې کړی شوی دی لرې کړی شوی تر اوسه پورې زمونږ د ملک په یوه انچ باندې اسلامي نظام نه دی راپیستل. خوشحالي داسې جمع نه وو هغوی خو که قرباني ورکوله پاکستان که مقصد کیا لا اله الا الله نارې لګولې وه که کله په هغه وخت کې دا ویلی شوي چې د ملک د ډمتوب دپاره ازادېږي